انور پدا معمولی گرمے پدی معمولی سختے باندې تنگ شي خدای پاک جل جلاله فرمائی قل نار جہنم اشد حرا د جہنم اور چې دا ډیر زیات سخت دی الله دې من او تاسو د اغینه اوساتي من پدی نظریه باندې ناسو پر عقیده باندې ناسو چې زمون خوږ محبوب جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ پرګونو کې پزړه کې دننه دی او دا یو قوت یو طاقت او هیڅ قسم لالچ د دنیا زمونږ د زړه لري کول نشي زمونږ د تن بدن نه دا لري کول نشي ان شاء الله العزیز چې دا علماء کرام دا نیکان خلق موجودی د دې هر فتنه هر حربا هر داسې کوشش چې هغه د اسلام او د مسلمان په خلاف باندې دی ان شاء الله نیست او نابود کیږي با تر کومه پورې چې زمون او استادو د جهاد جذبه وي چې زمون او استادو د عقیده وي چې په دین خپل سر قربانول دا تاوان نه دا ګټه ده نو ان شاء الله زمون او استادو پس مکه باندې هر باطل به ان شاء الله شکست خوردوي او نیست او نابود بوي کمن ته چر خپل سر خپل مال خپل اولاد او خپل تجارت دا د الله جل جلاله او د هغه رسولنا او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبتنا او د قرنګ د جهاد د خيسته عقیدینه خوښ شو نو دا زمون او استادو د ایمان د تلونه خدا الله دې نکی منګه هو خپل دین باندې الحمدلله هر وخت خپل سر قربانې دو داسې خلق علماء کرامو چې تاسو په علاقه باندې موجود دي ان شاء الله قادیانان او د اغی ملګری د اغی هم نوا خلکو په دې اړه هم ان شاء الله نشرات لې ماته یو کسوی مولوی سیبو زمون په علاقه کې هو قادیانان نشتا تاسو چې زه په دې دا پروګرامونه کوي او دا دومره کوششونه کوي خلک مرغون کړی دي نو دا خو چې کله قادیانان راشي نو بیا په سړی رد وکي مای ماشاء الله ډیر او خيار سړی تا کړه چې کله غل کور تر ووري نو بیا به تزي او د ټوپک غم بولکه او بیا به کور ته باور ال لګي چې کله څوک د کور ته نه غراشي لور خور ته بورقه ال پسره چې کله خدای دې نه کې د اغي عزت څوک لوټ کی نجی دا پر دین مخ کې پتا خلا د اسمان نه غلې نه دراورېدلې باران نه دراورېدلې په خپل کور د لنټر ولې چولې دي په دې لرګو باندې مستا کار کېدو چې پیږي د دنیا د پاره ډېر خپېږي او چې نه پیږي د دین د کار د پاره نه پیږي دا علماء دا نیکان خلقو دا د دې دور حکما دي حکیمان دي او دا خبر یاد ساته فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمه د اوخيار سړي کار دا د حکمت نه خالی ني خوږ محبوب جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم من او تاسو ته یو ذمہ وار تکړه دا توجه برابر ده